I ز یا ما، وی مونږ، یو ته یا تاسو، هی هغه مذکر یعنی نارینه، شی هغه مؤنث یعنی جنۍ زنانه، اټ دا یا ده او د معنا هغوی. مطلب دا چې دا مونږ سره د پروناونز او د ضمایرو هغه حالتونه دي کوم کې چې مونږ ضمایر به طور سبجیکټ استعمالو، یعنی به طور فاعل استعمالو. یعنی چې کله مونږ دوی ته د یو کار نسبت کوو چې دوی یو کار وکړو یا یو کار کوي، نو بیا به مونږ دا حالتونه راوړو. لکه مثال زه ځمه نو آی ګو، مونږ ځو وی ګو، ته یا تاسو ځئ یو ګو، هغه ځي مذکر هلک دی هی ګوز، هغه مؤنث یعنی جنۍ ځي نو بیا به وایو شی ګوز. دغه رنګې دا حالتونه به مونږ هله راوړو کله چې مونږه دا به طور فاعل استعمالو، یعنی دوی یو کار کړی وي یا یو کار کوي، نو مونږ به دا سبجیکټیو کیسز فاعلي حالتونه راوړو. او ورپسې دا مونږ سره دي پوزیسیو کیسز، ملکیتي حالتونه. دا مونږ هله راوړو چې کله مونږه ملکیت شو کوو، یعنی ویم چې دا زما دی نو وایم به this is my book. لکه ویم دا کتاب زما دی this is my book. دا زمونږ کتاب دی this is our book. دا ستا دی یا ستاسو دی this is your book. دا د هغه کتاب دی this is his book. دا د هغې کتاب دی this is her book. دا د ده دی its book. د هغوی دی their book. یعنی مطلب چې کله مونږه ملکیت شو کوو چې وایو زما دی د هغه دی د هغوی دی، نو بیا به مونږ دا پوزیسیو کیسز راوړو، یعنی ملکیتي حالتونه به راوړو. بیا تاسو کله به کتلی وي چې د مای په ځای مونږه ماین راوړو، د اور په ځای باندې اورز راوړو، د یور په ځای باندې یورز راوړو، د هز په ځای باندې هز پخپله راوړو، د هر په ځای کله هرز راوړو، او د دیر په ځای باندې دیرز راوړو. دا مونږ هله راوړو چې کله مونږ د مای اور یور دا په اخره د جملې کې راوړو. که منځ کې راوړو نو بیا به مونږ مای اور یور وایو this is my book this is your book، یعنی د نون نه مخکې راوړو نو دا مونږ سره بیا پوزیسیو ایڈجیکټیوز وي، بیا به مونږ وایو this is my book this is our book this is your book. خو که اخره کې راوړو د جملې په اخره کې بیا مونږ سره پوزیسیو پروناون وي، نو د مای په ځای مونږ ماین وایو، داسې وایو this book is mine، دا کتاب زما دی، this book is ours، دا کتاب زمونږ دی، this book is yours، دا کتاب ستاسو دی، this book is his، دا د هغه دی، this book is hers، دا د هغې دی. یعنی بعضې حالتونو سره مونږ د اس اضافه کوو او د مای په ځای مونږ ماین راوړو. نو دا هله چې کله مونږ دا پوزیسیو کیسز د جملې په اخره کې راوړو، نو د مای په ځای ماین، اور په ځای اورز، یور په ځای یورز، هر په ځای هرز، دیر په ځای دیرز. او که د جملې په منځ کې راوړو یعنی د نون نه مخکې راوړو، نو بیا به مونږه ماین اورز دا به نه وایو بلکې مای اور یور هز هر اټس به وایو. ستاسو که بیا هم څه پوښتنه وي تاسو په کمنټ سیکشن کې پوښتلی شئ. دا مونږ سره شو پوزیسیو کیسز یعنی ملکیتي حالتونه. نور دی مونږ سره ابجیکټیو کیسز، یعنی کله چې دوی کار نه وي کړی بلکې په دوی کار شوی وي، دوی پکې به طور مفعول راغلی وي. لکه دوی چاته څه نی ورکړي یا دوی چېرته تلي نه وي بلکې دوی له چا څه ورکړي وي یا دوی ته چا څه نقصان رسولی وي، دوی چا وښلي وي، نو په دغې حالت کې یعنی چې دوی مفعول واقع شوی وي، دوی کار نه وي کړی بلکې کار په دوی شوی وي، نو بیا به مونږ دا ابجیکټیو کیسز راوړو. لکه وایو چې هغه ما ته 10 روپۍ راکړی، نو ما ته دپاره به وایو هی ګیو می. دلته به آی نه وایو چې زه، بلکې وایو به هی ګیو می، هغه ما ته راکړلي، مونږ ته یې راکړلي، هی ګیو اس، مونږ ته یې راکړلي، تا ته یې درکړلي یا تاسو ته یې درکړي، هی ګیو یو، هغه ته یې ورکړلي نارینه و، هی ګیو هیم، هغې ته یې ورکړي یعنی یو جنۍ ته زنانه ته، نو وایو به هی ګیو هر، ده ته یې ورکړي هی ګیو اټ، هغوی ته یې ورکړلي هی ګیو دم. یعنی دا مونږ سره د پروناونز هغه حالتونه دي
په کوم کې چې دوی ته مونږ د یو کار نسبت کوو خو چې دا کار دوی نه وي کړی بلکې کار په دوی باندې شوی وي او دوی آبجکټس راغلي وي نو بیا مونږه می اس یو هم هر اټ او دم وایو. امید ده چې تاسو په دې باندې پوه شوي هر قسم پوښتنه کوي تاسو په کمنټ سیکشن کې پوښتلی شئ. که ویډیو مو خوښ شوي وي زمونږ ویډیو لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو دپاره زمونږ سره اوسئ. د بیل بټن هم پرس کړئ چې آینده راتلونکي ویډیو تاسو ته په وخت باندې میلاویږي. ډېره مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.